یې سوره زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم. ما به په کلو کې سایکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل. په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو، چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله. په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی. یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم، دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سورې پیدا نه کړلو. د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې، نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم، د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم. یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړ: راځه زلمیه کټ ته کښېنه، لږه ساه سمه کړه. چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه، ورته یې داسې وویې: لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه. دغه زلمي زما نه عمر کې بس لږ کشر و، هغه روټۍ راوړه، په کټ کې راسره کښېناسته. دغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ، داسې خوشبو د دې روټۍ نه راخته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه، د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده، ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو. زه یې حیران کړم او مات مې تپوس وکړ: ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي؟ هغه وی نه، زموږ په کور کې ورندار د زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي، او بیا چې ژمي شي، یخني راشي او پومه راشي، بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي نو دا به هم زما د دغې ورندار په لاس وي. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. وجود مې وبوږنېده، بیا مې ترې تپوس وکړ: د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي؟ هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړې. د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو، زما په رور یې د چاقوانو ګزارونه وکړل، زما رور مړ شو. فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي. هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه: ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم. ما به ترې 2 نوړی یا 3 نوړی خوړلې وي چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې. د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شان اواز راته او دا یې ویل: خان و مولا له زیرې ورکې، څوک مې بابا له زیرې ورکې، د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې، په سپو مینه زه دې خاورې کړمه.